په دیموکراسي کې د مشارحت په اړه شبهې او ځوابونه. ځینې اسلام ته منسوب علما چې یا د غرب له فکري تاثیر لاندې راغلي دي او یا هم د جهاد او قربانیو د نبوي منهج له لارې د اسلامي حکومت د رامنځته کولو له طریقې سره نااشنا دي او یا هم په هر ډول حکومت او شرایطو کې د حکومتونو له رعایتونو او امتیازاتو برخمن کېدل غواړي، که څه هم چې په هر قیمت وي. د افغانستان په اوسنۍ د امریکایانو په زور راغلي دیموکراسۍ کې هم ډېرو تش په نامه اسلامي تنظیمونو، ټولنو او اشخاصو همدا لاره نیولې ده. دغه خلک په دیموکراتیکو حکومتونو او پارلمانونو کې د ورګډېدو لپاره په اسلامي شریعت کې د خپل دغه کار لپاره ځینې شبهې دلایل تراشي او په بېځایه استدلالونو او د شبهاتو پر راوړلو د ځان لپاره په دیموکراسۍ کې د کار کولو جوازونه برابروي چې ځینې یې په لاندې ډول دي. د افغانستان په اوسنۍ د امریکایانو په زور راغلي دیموکراسۍ کې هم ډېرو تش په نامه اسلامي تنظیمونو، ټولنو او اشخاصو همدا لاره نیولې ده. لومړی شبهه یوسف علیه السلام د مصر له پاچا سره کار کړی دی. ځینې خلک استدلال کوي چې یوسف علیه السلام په داسې حال کې چې د الله پیغمبر و د مصر له کافر پادشاه سره یې د هغه په حکومت کې د وزیر په حیث کار کړی دی، نو له همدې امله اوس هم مسلمانان کولی شي چې په کافر نظام کې کار وکړي. په پورتنۍ دلیل په دیموکراسۍ کې د کار لپاره استدلال کول د لاندې وجوهاتو له امله باطل دی. الف، اوسنۍ پارلمانونه شرکي او طاغوتي پارلمانونه دي او دلیل یې دا دی چې پارلمان ته د تشریع، تعلیل او تحریم حق ورکړل شوی دی، په داسې حال کې چې تشریع او تحریم یوازې د الله جل جلاله حق دی. خو په دیموکراسۍ کې دا حق په ولس پورې اړه لري چې پارلمان یې ممثل دی. په اسلام کې د اعلی حاکمیت او تشریع حق هیڅ شریک نه مني. په دیموکراسۍ کې نه یوازې دا چې حلال او حرام ګرځول د ولس او اکثریت حق دی، بلکې په قطعي ډول یې الله جل جلاله له دغه حق څخه په دوی په زغم محروم کړي دي. په همدې بنا اسلام یو دین او دیموکراسۍ یو ځانګړی بل دین دی او په دواړو کې د تشریع ماصدر جلا دی. په اسلام کې د تشریع ماصدر الهي وحی او رسول دی، خو په دیموکراسۍ کې د تشریع ماصدر د خلکو خواهشات او هوسونه دي او الله جل جلاله ته یوازې د اسلام دین د منلو دی. الله فرمایي په سورة العمران 15 آیت، او هر څوک چې پرته له اسلامه بل دین غوره کړي هیڅ کله به ورڅخه ونه منل شي او هغه به په آخرت کې له زیانکارانو څخه وي. نو آیا څوک داسې تصور کولی شي چې یوسف علیه السلام بل اسلام پرته بل دین منلی وي، او یا به د خپلو موجودو نیکونو له ملت څخه پرته بل ملت غوره کړی وي، او یا به د هغه د احترام او پاسدارۍ سوګند پورته کړی وي، او یا به هغه د مطابق قانونګذاري کړی وي، لکه څنګه چې د اوسنۍ زمانې پارلمانونه حلال دي. یوسف علیه السلام خو د لابندیتوب او بېوسۍ په وخت کې چې هیڅ یې په واک کې نه و، له شرک او مشرکینو څخه د بیزارۍ اعلان کړی و، لکه چې قرآن کریم په سورة یوسف 14 او 18 آیت کې فرمایي: بشکه ما پرې ایښی دی دین د هغو خلکو چې ایمان نه راوړي پر الله، او حال دا چې دوی په آخرت هم دوی کافران دي، د متابعت کړی دی ما د دین د خپلو پلرونو چې ابراهیم، اسحاق او یعقوب دی، نه ښایي موږ ته چې شریک ونیسو په الله پورې کوم شی. وروسته یوسف علیه السلام د شرک او د توحید د حقیقت بیان کوي او دا اعلانوي چې حکم به یوازې د الله تعالی چلیږي او عبادت به باید یوازې د الله جل جلاله وشي، لکه چې په قرآن کریم سورة یوسف 9 او 40 آیت کې داسې فرمایي: اے زما د زندان دواړو ملګرو، ایا متفرق خدایان غوره دي که هغه الله جل جلاله چې یو دی، ډېر قوي غالب دی، عبادت نه کوئ تاسې غیر الله مګر د څو نومونو چې نومونه مو ایښي دي، د هغو تاسو او ستاسو پلرونو نه دی رالیږلی الله جل جلاله پر عبادت د هغوی کوم دلیل او سند نه دی. حکومت د هیچا مګر خاص الله دی، امر یې کړی دی په دې چې عبادت مه کوئ تاسې مګر یوازې د همده دغه سم دین دی، خو زیات خلک نه پوهېږي. نو آیا دا کېدای شي چې یوسف علیه السلام دی د بند او ضعف په وخت کې شعر په لوړ اواز ردوي او حکومت دی یوازې د الله جل جلاله ګڼي، او بیا دی د ازادۍ او قوت په وخت کې دا حقیقت پټوي او د پادشاه په دین دی فیصلې کوي، په داسې حال کې چې الله تعالی جل جلاله په ځمکه کې تمکین هم ورکړی و؟
یو بل خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا ده چې په پارلمان وزارت کې فرق موجود دی. پارلمان شریعت او قوانین جوړوي او وزارتونه یې تنفیذوي. نو هغه خلک چې په اوسنۍ پارلمانونو کې د الله جل جلاله د دین په خلاف قوانین جوړوي او تصویبوي د هغوی جرم تر هغه ډیر دی چې جوړ کړی دی قوانین یې عملي کړي. نو په دې اساس د هغو خلکو استدلال چې د یوسف علیه السلام په عمل پارلمان ته ورتللو لپاره کوي صحیح نه دی. خو دا په دې معنا نه ده چې پارلمان ته ورتګ دی ناجایز او وزارت قبلول دی جایز شي. په اوسنیو طاغوتي نظامونو کې چې د الله جل جلاله له دین سره جګړه اعلان کړې ده د الله جل جلاله له دوستانو سره جنګيږي او د الله جل جلاله له دښمنانو سره دوستي او ائتلافونه کوي. د وزارت قبلول هم حرام او د یوسف علی السلام په عمل استدلال باطل دی ځکه چې په اوسنیو حکومتونو کې وزیران هم د همغه اساسي قانون د پاسدارۍ او احترام سوګند پورته کوي چې د دیموکراسۍ د کفر په بنسټ جوړ شوی دی. په داسې حال کې چې الله جل جلاله په دغه ډول طاغوتی حکم باندې د کافر کېدلو امر کړی دی لکه چې الله جل جلاله فرمایي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. سورۃ النساء 8 آیت. ژباړه غواړي چې خپل دعوا د فیصلې لپاره طاغوت ته یوسي په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی چې په هغه طاغوت دی کافر شي. اوس که څوک دا ګمان کوي چې یوسف علی السلام به هم همدغه ډول د طاغوتي قانون د منلو پاسدارۍ او احترام سوګند پورته کړی وي په داسې حال کې چې الله جل جلاله له هغه څخه بدي اړولې وه او هغه یې له خپلو مخلصو بندګانو ګرځولی و. نو یقینا چې دغه ګمان کوونکي به د الله جل جلاله په یو پیغمبر د دروغ ویونکي تر ټولو بد کافر او له اسلامي ملت څخه وتلی انسان وي. ب په اوسنۍ حکومتونو کې وزیران د وضعي کفري قوانینو منونکي او منفذین دي. په هر څه کې باید د وضعي قوانینو پابند وي. نو آیا د یوسف علیه السلام په حقله دا ګمان کېدلی شي چې معاذ الله هغه به دغه ډول وضعي کفري ظالمو او باطلو قوانینو پابند و؟ که څوک د هغه په حقله دغه ډول ګمان کوي بیا د هغه په فعل استدلال کوي نو په یقیني ډول به هغه د الله یو پیغمبر د کفري قوانینو په منلو تورن کړی وي چې دا کار به په خپله کفر او د اسلام له دین څخه وتلی ځکه چې الله تعالی انبیا د دې لپاره خپل امتونو ته رالیږلي دي چې هغوی ته د طاغوت او پرېښودلو او یوازې د الله جل جلاله د احکامو د منلو تعلیم ورکړي. الله جل جلاله فرمایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورۃ النحل 14 آیت. ژباړه په یقین سره موږ را لېږلی په هر امت کې رسول د دې لپاره چې خلکو ته ووایي د الله جل جلاله عبادت وکړئ او طاغوت څخه ځان وساتئ او دا همدغه پیغام د یوسف علیه السلام د رسالت هم و. نو دا څنګه کېدای شي چې یوسف علیه السلام دی له پیغمبرۍ سره د طاغوت قانون منلی فیصلې دی هغه مطابق کړي وي؟ جیم د یوسف علیه السلام وزارت هغه ته د الله جل جلاله له لوري په ځمکه کې تمکین و. هغه د الله جل جلاله د حکم مطابق فیصله کوله ځکه هغه ته د هیچا ضرر نشو رسولی نه چالري کولای شو او نه یې په کومه فیصله مجبورولای شو او همدغه د تمکین فی الارض معنا ده. نو آیا د نن زمانه په طاغوتي حکومتونو کې هم وزیران همدغه ډول مطلق صلاحیتونه لري ترڅو د یوسف علی السلام په وزارت یې قیاس صحیح شي؟ د نن وزیران خو په ټوله معنا د طاغوتي قوانینو په بندونو داسې تړل شوي چې د اسلام په ګټه هیڅ حرکت ورڅخه نشي کولای. یوسف علی السلام د خپل کار په ترسره کولو کې له هر ډول عدلي تعقیب او څارنې څخه آزاد و ځکه چې کله چې بادشاه یوسف علی السلام له زندان څخه راوویست او یوسف علی السلام هغه ته د خپلې خبرې وکړې نو بادشاه په خبرو دومره قانع شو چې هغه ته یې وویل انک اليوم لدينا مكين امين. سورۃ یوسف 450 آیت. ژباړه بهشکه ته نن ورځ په نزد زموږ خاوند د مرتبه او امانتګاري. مفسرین لیکي چې تر دې وروسته د مصر بادشاه هسې تش په نامه بادشاه و او نور ټول کارونه یوسف علیه السلام اجرا کول او د عزیز په نامه به یادېده. ځینې علما لا دا هم وایي چې هغه بادشاه د یوسف علیه السلام په لاس مسلمان شو او تر دې وروسته د یوسف علیه السلام په دین چلیده. نو آیا په اوسنیو طاغوتي حکومتونو کې هم صالح مسلمانانو وزیرانو ته همدغه مرتبه حاصله ده؟ او که د دین او که د نن وضعیت د یوسف علیه السلام تر وضعیت بدل وي نو بیا خو قیاس نه دی صحیح.
دا الله تعالی د یوسف علی السلام په حق له د تمکین خبره ذکر کړې ده. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض. یوسف سورۃ یوسف 21 آیت ژباړه. او همدغه ډول مو یوسف علی السلام ته تمکین پزماکه کې ورکړ. د تمکین لفظ په دې آیت کې مجمل دی او په بل ځای کې الله تعالی دغه اجمال تفصیل داسې بیان کړی دی. سورۃ الحج 40 آیت. هغه کسان کچيري ورکړو موږ دوی ته پزماکه کې تمکین نو قائموي دوی المنز او ورکوي زکات او امر وکوي خلکو ته پنیکي او منع کوي به خلق لبدي او خاص الله جل جلاله په اختیار کې ده اخر خاتمه د ټولو کارونو. دا چې د یوسف علی السلام په حق له هم الله جل جلاله هغه ته د تمکین خبره کړې ده نو یقینا یوسف علی السلام هم له همدغه خلکو څخه وو چې د قدرت په وخت په خلکو منځونه دروي زکات ورکوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او په دې لړ کې تر ټولو لوی معروف توحید او تر ټولو لوی منکر شرک دی. هغه علی السلام د خپل پلرونو د حق دین با کوله او په هغه یې فیصله کول. په قانون یې هیڅ کله فیصله نه کوله چې الله جل جلاله نه نازل کړي او نه یې هم د الله جل جلاله د قانون خلاف د نورو قوانینو جوړولو ته اجازه ورکوله. او که څوک د هغه علی السلام په حق د دې په خلاف عقیده ولري هغه مسلمان نشي پاتې کېدای. د اوسنۍ زمانه په طاغوتی حکومتونو کې کوم وزیر یوازې د اسلام لپاره یو ادنی کار هم وکړي نو فورا له وظیفې څخه برطرف کیږي او یا اساسي قانون او حکومت ته د خیانت په جرم زندان ته ورغورځول کیږي. او کچيري ټول حکومت او وزارتونه د انتخاباتو لاري هم د مسلمانانو لاس ته ورشي بیا هم ورته د حکومت کولو فرصت نه ورکول کیږي لکه چې د اسلامي نړۍ په ځینو دولتونو کې ولیدل شول. نو په همدې اساس د یوسف علی السلام په کار استدلال کول یوازې یو بهانه ده او بس.